څومره حسینې نندارې ته مخامخ ولاړ یو، د پاک نبي ښکلې روضې ته مخامخ ولاړ یو. هغه چې ما به په خوبونو کې لیدله مدام، د خدای پاک فضل دی هغې ته مخامخ ولاړ یو. او شکر دی خدایه چې زما ارمان دې هم پوره کړه، زه او مورجانه مې کعبې ته مخامخ ولاړ یم. اول خو ټولو ملګرو ته سلامونه. د محفل صدر ډېر ښاغلی، د لفظونو جادوګر، د کتابونو خالق، د پښتون ولس ترجمان احمدشاه سایل صاحب، مشر مېلمه منظور الحق صاحب، په مونږ ډېر ګران بهادر دانش صاحب، په د سبحان عبید صاحب، اتحاد پرواز، حکیم سید اوتر، نیازک خان نیازک لاله، درمان لاله. که داسې نوم زما نه پاتې وي زما مالې خرابه ده، بخښنه غواړم. عدنان نسګل ونه یادوم، هغه مې رور دی. د ناظم صاحب ډېره زیاته مننه. وخت که مې مخصوصېږي، ما چې اول مې څو خبرې کړې خو خبرې مې رانه غلطېږي. دارۍ نه راله سر وهي لګیا دی، قرضدار یې راته ور وهي لګیا دی. او د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي، بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی. د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي، بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی. او ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که، په تندي راله څادر وهي لګیا دی. ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که، په تندي راله څادر وهي لګیا دی. د مور نوم یې په ژړا د خولې نه خیږي، څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی. او بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې، بیا څوک چغې په منبر وهي لګیا دی. بیا پیسې چا د سقاط نه دي تقسیم کړې، بیا څوک چغې په منبر وهي لګیا دی. ماشوم زوی لرې 2 څادره راوړل، خو ملک صاحب 2 ولونو لرې ور نه کړه. یوه بنارسۍ لوګو کې عطر ګډ دی، د سورې نوم دې ورک شي. لوګو کې عطر ګډ دی، د سورې نوم دې ورک شي. دې کور کې چاسېدلې د تازه بنارسۍ. لوګو کې عطر ګډ دی، د سورې نوم دې ورک شي. دې کور کې چاسېدلې ده تازه بنارسۍ. لوګو کې عطر ګډ دی، د سورې نوم دې ورک شي. دې کور کې چاسېدلې ده تازه بنارسۍ. او سایل صاحب تاسو ته ډالۍ وي چې په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم، په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم. په کټ په مې خوره وي تکه سره بنارسۍ. په مرګ به هم د خپلې نظریې نه رسو نشم، په کټ به مې خوره وي تکه سره بنارسۍ. چې ما به ورته وي چې تا له سره وړمه لورې، کړه جوړه په کاغذ به یې وړه بنارسۍ. څو شیونه نور چې په بلې چغې کړي کارغان، پته د دې نه لګي ستا د راتلو راته قربان. پته د دې نه لګي او د کوټې هر ګوټ کې مو څاڅکو ته دشکې ایښې وي، زمونږ په کور کې د باران. پته د دې نه لګي په کاغذ جوړه کړي، په پنسل جوړه کړي ګوډۍ، ورلوالی جوړې کړي. په پنسل جوړه کړي ګوډۍ، ورلوالی جوړې کړي. ما ته د لونو د ارمان. پته دې نه لګي د ظالمانو مخ کې حق خبره نشي کوي. ما ته د خلکو د ایمان پته د دې نه لګي. د ظالمانو مخ کې حق خبره نشي کوي. ما ته د لونو د ارمان پته د دې نه لګي. هر سړی وایي چې عجیز زمونږ په زړونو کې دی، زما جوړ ډېر دي دشمنان. بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ. بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ. په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ. بېوسه وه رواج ترېنه غوښته بنارسۍ. په سر کړه یوې مور لور ته زړه بنارسۍ. او ماشوم زوی لرې 2 څادره راوړل، خو ملک صاحب 2 ولونو لرې ور نه کړه یوه بنارسۍ. او اخري یو 3 شعرونه وایم چې تصویران ډېر دي، خو دا یو پکې جدا تصویر دی. دغه جدا تصویر مې حل کړه، د اشنا تصویر دی.
تصویران ډېر دي خو دا یو پکې جدا تصویر دی دغه جدا تصویر مې حل کا د اشنا تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی دا د سرو سپینو غر زمونږ د پښتونخوا تصویر دی دا څوکیدار چې پې ولاړ دی دا زما تصویر دی او یو ورله زور کوي پخپو بل په کورسۍ کې ناست دی دا یو د خان دی او دا بل مې د بابا تصویر دی عدنان انیسګل شعرونه هم نه دي ویلي ما ته پته ولګېده دغه شعرونه ناظم صاحب غوښتنه او عدنان په نوم باندې دي وي چې د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک دې شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و او دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی حمزه له سزا ورکړې ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و او د خپلې بېوسۍ نه مې بلخا کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و او دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سهر نه تر ماښامه د جس په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وادې څه ضرورت و